ګرانو مینوالو، زه محمد عبد خان او تاسو په دې ټایم کې ګورئ نورالامین یوسفزي صاحب د هغې آفیشل یوټیوب چینل. نورالامین یوسفزي صاحب چې اوس هغه په نوم باندې خلک نه یادوي، بلکې ټول دنیا کې د هغې نوم اوس صرف د بابا بس دقه چې بابا راغی او بابا خبره وکړه او بابا دا فرمایلی دي. نو دا د باچا خان نه بعد او د ډېرو لویو کابرینو نه بعد چې پښتانه بابا درجه خپل هغه دانشور له ورکوي، خپل هغه قامي مشر له ورکوي، خپل هغه قامي اتل له ورکوي کم چې خپل ژوند کام ته سپارلي. نورالامین صاحب خپل ژوند کام ته سپارلی دی او دغه علم، تحقیق، دانش دغه ټول د کام په د هغې په ښېګړه باندې تمامیږي. نورالامین صاحب نه او د بابا نه، اوس به موږ نورالامین صاحب په ځای بابا وایو. د بابا نه دا پوښتنه ده دغه د یوټیوب چې کوم زمونږ کتونکي دي هغې لپاره دغه پوښتنه ده. بابا ځوانان په پښتنو کې ډېر زیات دي او د 80% نه زیات دي. ځینې خلک وایي چې دا 4% ځوانان دي په پښتنو کې، ځکه چې دا نور عمرونه کم او ډېر زر زر هغه زمونږ نه هغې لارې جدا کوي. دغې ځوانانو باندې تاسو څه غږ کوئ د دغه د انګلستان د دورې نه بعد دغې ځوانانو ته، دغې پیغلو ته، د دې کام چې کوم را روان مشران دي هغې ته څه پیغام ورکوئ؟ داسې ده عابد خان چې ما مخکې خو هم د ځوانانو سره خبرې کړې دي او زما خو دا خواهش دی، دا ارمان مې دی چې پښتانه ځوانان په روح عصر باندې ځان پوه کړي او د دې د تقاضو مطابق د خپلو جړو سره خپل روایت سره خپل تړون وساتي او مخکې هم لاړ شي. ځکه چې زه اکثر وامه چې د لیکوال چې دی نو د ده مثال دی په خپله په لمحه موجود کې وي، خو دی خپل لوستونکی یا خپل ځوانان د پرون نه را روان کړي نو د نن په لارې سبا ته بوځي. کومه دوره چې اوس ما وکړه نو گو چې هغه یو ادبي دوره وه، یو علمي یو ادبي دوره وه، خو ورسره ما وخت ولره چې زه د انګلستان کلیو مو ګورم، د هغوی ښارونه مو ګورم، د هغوی یادګارونه مو ګورم. نو زه دا وامه د خپلو ځوانانو ته چې یو خو ما هلته ولیده چې لکه مونږ که د لندن ښار خبره وکړو چې هغه یو داسې ښار دی چې بلا کامونه پکې یو ځای اوسي، خو دومره په احترام سره، دومره په پیس، په امن او په برداشت او په زغم سره اوسي او هغه انساني اقدار چې کوم پکار دي د هغې مطابق ژوند کوي. نو زه لکه هغه پردي خلک دی، لکه مختلف ایتنیک ګروپس دي، مختلف نیشنلټیز دي، قامونه جدا جدا دي، خو بیا هم هغه یو بل سره ډېر په هارمني په عزت سره اوسي. نو د دې یو وجه خو دا هم ده چې هغه قوم چې دی، هغه خلکو چې دی د برطانیې دا هغه ځای چې کوم مشران دي هغوی ول داسې کارډیل او ښه ماحول ورکړی دی، یعنې داسې قانوني ورکړی دی، داسې انتظام او منظم ژوند دی ورکړی دی. بل هلته ما ولیدل چې په دغه خلکو کې دغه د انګلستان خلک چې دی نو دوی خپل روایت هم ژوندی ساتي او د روایت په غېږ کې دوی جدت طرف ته هم تللی دي او چرته هم چې د دوی اساسي دي هغه که د لندن ټاور په شکل کې دي، هغه که د نړیوال جنگ یادګارونه دي د هغوی دپاره، دغه شان که هغه د هغوی د شاعران ادیبان دي، که د دنیا نور پوهان دي، که د کارل مارکس مقبره ده، که د دغه د شکسپیر مقبره ده، د هغه سکول دی، هغه دوی پریزرو کړي دي او ډېر په ښه طریقې ساتي. بله خبره ما دا محسوس کړه چې لکه ستا خپل کور وي هلته نو هم به ته هغې له حکومت راځي او ګوري چې په دې کې ته څه کمره جوړې یا پکې څه جوړې نو چې ګاونډي ته خو څه مسله نشته. نو مطلب دا چې د ریاست هم هلته ما وکتل چې اکوپاید ایریا نه چې دی نو په ځای باندې یعنې د آبادۍ په ځای باندې زیاتر دشتې دي، زیاتر چمنونه دي، پټي دي، هغوی چې دی نو آبادي بېخرته نه ده جوړه کړې او نه یې ډېر په ریزیډنشل ایریا چې ورته موږ وایو نو په هغې کې اوچت کو بلډینګونه هم نشته، واړه واړه کورونه دي او هغه په شیشو باندې په ګلاس باندې خسته کړي دي او بیا دا چې دومره گرینری ده، دومره شینکې کرلی دی، هغې دپاره هغوی خپل یو نظام او انتظام لري. یعنی او دا دی چې امن او سکون خو دومره دی چې په یو چمن کې چې دی نو مونږ ولیده چې په سونو ایلی وي او ایلو سره ماشومانو لوبې کولې، مونږ خپله چې ولاړو نو هغوی مونږ نه چاپېره ګرځېدې. زما دا خیال دی چې دلته مونږ لکه په میخه باندې یا په غویي باندې چې دی نو تورانکه ناست دی او چې زمونږ د شپږو اوو کالو ماشوم هغې طرف ته روان شي نو اوالوځي، ځکه چې هغې ته دا پته چې دا زما دشمن دی. هلته کې چې کوم دی هغه مرغو ته دا پته و چې دلته زما څوک دشمن نشته،
یعنی هغه ریاست مرغوله ساروله او انسانانو لا ټولو له چې دنو تحفظ ورکړی دی هلته کې چې دی په لندن ښار کې څوک د چا عزت ته په بد نظر نشي کتی لکه دا دلته عجیبه پرسپشن دی که نه هلته کې داسې بالکل نشته د هر چا عزت محفوظ دی د هر چا مطلب دار مال او دولت محفوظ دی اسلامي ریاست بالکل چې دا مال حفظ المال او حفظ النسل چې کوم زمونږ لیګسي دا چې لکه د فلاحي ریاست تصور چې کوم زمونږ دی هغه هلته کې بالکل موجود دی او هغه چې کوم دی نو زه دا ګڼم چې حب الوطني پکې هم ده تنظیم او انتظام پکې هم دی خو د دې سره سره د ژوند نه هم مزه اخلي یعنی ژوند پرست خلک دی نو زه خپلو ځوانانو ته دا وایم چې په خپل ځان کې ډسپلن پیدا کړي په خپل ځان کې کردار پیدا کړي او بل دا ده چې امید ځان کې پیدا کړي چې دغه امید په بنیاد باندې دنیا ته چې دی نو ستاسو ضرورت دی خپل کام تم ضرورت دی او دنیا ته چې دی د زما دا محسوس کړه چې هلته کې چې کوم خلک سکلډ وي نو هغه هلته بیا بېروزګاره ني مطلب دا چې که د آی ټي ماهر وي که د نور هنرونه وي ورسره او بل دا چې زه دا وایم چې سترګې صرف پټول نه دي پکار چې څوک انګلستان ته ځي نو د هغې نه مخکې دي ګوري چې زما قانوني پوزیشن څه دی ځکه چې هلته کې بعضې ځوانان لړ شي په روکه پسې لاړ شي نو هلته هغوی روک شي مطلب دا چې یو خو بنده په سکالرشپ باندې ځي په وظیفې سره یا هغه په ورک پرمټ باندې په لیګل طریقه باندې تله پکار دي بل دا چې کوم ځوانان هلته لاړ شي نو هغوی ته دا درخواست کوم چې ابتدا کې به مشکلات وي خو لکه څنګه چې خوشحال بابا وایي چې که اسمان دی د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت او هغه دا هم وایي چې غوټې پسې وهې په لاس په در شي چا وی دا چې په دریاب کې ګوهر نشته نو مطلب بیا دې هلته جدوجهد وکړي کم خلکو چې هلته جدوجهد کړی دی محنت یې کړی دی نه یې په مالي توګه باندې ډېر اسټبلش او کامیاب دي خپل کاروبارونه لري نو زه دا ګڼم چې پښتانو ځوانانو ته د دې تشدد نه راوتل پکار دي دی باچا خان بابا چې کوم پیغام دی د امن د عدم تشدد د ورورولۍ او د دې سره سره چې دی نو په یو ارګنایز طریقه باندې خپل ګول متعین کول پکار دي چې ما زه څه کولی شم ما نه څه جوړېدل پکار دي نو زما دا درخواست دی چې ما کوم هلته نه خبر راوړه او چې کوم یا زما دلته چې د ژوند کومه تجربه ده هغه دا ده چې دا ځوانان پکار دي ځان ته ټارګټ کړي او د هغې ټارګټ سره سره چې په دوی په ځان کې کامولي کامپالي او انسان دوستي هم پیدا کړي او داسې چې دی نو په دې نوي دور کې خپل ژوند وکړي ډېره مننه ګران مینوالو ستاسو نه یو جهان مننه او دا چې کوم چینل دی دا چلی د نورالامین صاحب ډېر زیات نویات زوی چې موږ سره ناست دی په دې ویډیو کې یاسر یوسفزی دا چینل چلی نو دا ځان سره دا چینل خوښ کې او دا نورو ملګرو سره هم شریک کې ډېره مننه